هرات کې دوهمه زلزله د زیانونو د اوښتو راپورونه ورکول شوي دي. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتو مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 4.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 34 کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومترۍ کې ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړی چې د زلزلې شدت 4.3 درجې و. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقي ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. متقي زیاتوي هرات ولایت نن سهار یو ځل بیا زلزلې ولړزاوه. 5 بجې او 14 دقیقې وې چې د هرات ډیري ولسوالۍ تر بادغیسه پورې ولړزولې. تر اوسه پورې د ځاني زیانونو خبره نه ده راغلې، خو مالي تاوانونه شته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې له سهارنۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې که د مراجعینو شمیر زیات شي نو ښایي نورو ډاکټرانو او روغتیا پالانو ته هم اړتیا پیښه شي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسېدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات واړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونه پورې 1294 تنه او د ټپیانو شمیر 1688 دی. همداراز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي.